د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو خوږو لیدونکو د هر څه له مخه زه شفیق الله نورزی تاسو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د تاسو د روغتیا په هیله خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو یو نوی لوست تاسو ته وړاندې کړم. درنو زده کوونکو مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څخه یوه لنډه یادونه کوو. ګرانو زده کوونکو د موږ او د تاسو د تیر لوست عنوان چې زه باور لرم چې د تاسو به په یاد وي هورمونونه او د فعالیتونو د بدن د فعالیتونو همغږي وه. موږ او تاسو د هورمونونو اصلي دندې مطالعه کړې او د بدن هغه فعالیتونه چې هورمونونه یې تنظیموي یو یو مو بیان کړه. درنو زده کوونکو پاتې دې نه وي چې تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولې وي او زه باور لرم چې تاسو هره ورځ د خپل کورنۍ دنده سرته رسوئ. خوږو لیدونکو راځو نوي لوست ته. د موږ لوست بیا هم د دولسم ټولګي اړوند بیولوژي مضمون 14 لوست دی. د لوست عنوان دی اندوکراین غدې او هورمونونه. همدارنګه بل عنوان هم دی هورمونونه او عصبي لیږدونکي د کیمیاوي پیغام رسونکو په حیث. صفحه د درنو زده کوونکو 65مه همدارنګه 66مه. هیله من یم چې دغه صفحه به تاسو په کتابونو کې پیدا کړي وي. د تیر په شان باندې د لوست لپاره موخې هم لرو. د موږ د لوست موخې دا دی چې تاسو ګرانو زده کوونکو څخه هیله من یم تر څو د دې نوي لوست په پای کې لومړی غده تعریف کړی شي، دوهمه موخه مې دا ده د عصبي سیستم او اندوکراین سیستم د پیغام رسونکو ترمنځ توپیر وکړی شي. درنو زده کوونکو راځو په لومړي سر کې دا وایو چې غده څه شی ده. غده یوه یا زیاتې حجرې چې په داخل کې مواد تولید او ترشح کوي د غدې په نامه باندې یادېږي. درنو زده کوونکو چې اصلي دنده د دغه غدو څه شی ده؟ اصلي دنده یې د بدن نورو برخو ته د موادو څڅول دي. یو ځل بیا تکراروم. یوه یا زیاتې حجرې چې په داخل کې مواد تولید او ترشح کوي د غدې په نامه یادېږي. ترشح کوي د غدې په نامه باندې یادېږي. یعنی په بدن کې یو شمیر ځانګړي حجرې شته چې د هغو په منځ کې مواد تولید او وروسته ترشح کېږي چې دغه د څه په نام باندې یادېږي؟ د غدې په نوم باندې یادېږي. درنو زده کوونکو د دغو غدو اصلي دنده دا ده چې د بدن نورو برخو ته دغه مواد وڅڅوي. درنو زده کوونکو یا د دوی اصلي دنده د بدن نورو برخو ته د موادو څڅول دي. نو کله چې دغه مواد د بدن نورو برخو ته څڅول کېږي د ځانګړو حجرو په مرسته باندې هغه جذبېږي چې هغه ته موږ د هدف حجرې وایو او اعمال ترسره کوي. درنو زده کوونکو دغه غدې چې موږ په دې باندې بحث کوو دې ته موږ وایو د اندوکراین غدې. اوس راځو دې ته چې دغه د اندوکراین غدې څه ځانګړتیاوې لري. د اندوکراین غدې لومړی ځانګړنه یې دا ده درنو زده کوونکو د دې غدو چې کانال نه لري. د اندوکراین غدې لومړی ځانګړنه یې دا ده
کانال نه لري. یعنی کله چې دغه غدې مواد ترشح کوي، نیغ په نیغه دغه مواد د وینې جریان ته لار پیدا کوي او یا د نورو حجرو په هغه مایع محیط کې څڅول کیږي. نو موږ وایو د اندوکراین غدې کانال نه لري. لومړی ځانګړنه یې همدا ده. دوهمه ځانګړنه به څه وي درنو زده کوونکو؟ دوهمه ځانګړنه به دا وي چې د بدن په ټولو برخو کې پیدا کیږي، یا ویلی شو په ټول بدن کې پیدا کیږي. په ټول بدن کې پیدا کیږي. دویمه ځانګړنه د اندوکراین غدې یا د اندوکراین غدو، بهتره ده ووایو د اندوکراین غدو ځکه چې جمع شي، نو د دوی لومړی ځانګړنه یې دا وه چې کانال نه لري. دوهمه ځانګړنه یې دا ده چې دا غدې په ټول بدن کې پیدا کیږي. او درېیمه ځانګړنه یې دا ده درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې مې مخکې ویل، درېیمه ځانګړنه یې دا ده چې نیغ په نیغه د وینې جریان ته څه کوي درنو زده کوونکو؟ نیغ په نیغه د وینې جریان ته یا د حجرو خواوشا مواد څڅوي. لکه څنګه چې موږ وویل درېیمه ګزینه د لومړۍ سره اړیکه لري، دویمه لومړۍ سره اړیکه لري ځکه چې دا کانال نه لري، نو همدغه غدې نیغ په نیغه د وینې جریان ته یا د حجرو خواوشا مواد څڅوي. دا و درنو زده کوونکو د اندوکراین د غدو هغه مهمې ځانګړنې چې تاسو ته ما یوه بیان کړه. اوس راځو دې ته درنو زده کوونکو، دا خو د اندوکراین غدې وي. اوس وایو د اندوکراین د غدو سربیره د اندوکراین د غدو سربیره د بدن نور غړي لکه مغز، دوهم معده، درېیم کوچنۍ کولمې او څلورم بالاخره پښتورګي. درېیم څلورم پښتورګي. نو درنو زده کوونکو دا د اندوکراین د غدو سربیره د بدن نور غړي دي لکه مغز، معده، کوچنۍ کولمې، پښتورګي چې د خپل د اصلي دندو ترڅنګ دوی څه کوي درنو زده کوونکو؟ د خپل اصلي دندو ترڅنګ دوی هم هورمون ترشح کوي یا هورمونونه تولیدوي. یو ځل بیا تکراروم، د اندوکراین د غدو سربیره د بدن نور غړي لکه مغز، معده، کوچنۍ کولمې، پښتورګي د خپل اصلي دندو سربیره دوی هم هورمونونه بدن ته څڅوي. درنو زده کوونکو راځو دې ته چې هورمونونه او عصبي لیږدونکي، هورمونونه او عصبي لیږدونکي، زه به دا تخته پاکه کړم لیکلو ته. هورمونونه او عصبي لیږدونکي
تاسو پوهیږئ درنو زده کوونکو چې عصبي سیستم او اندوکراین سیستم دواړه مختلف کیمیاوي پیغام رسونکي دي. موږ وویل دا د دواړو سیستمونو دنده ده، د عصبي سیستم او اندوکراین سیستم دنده ده، او دغه دواړه سیستمونه مختلف بیلابیل کیمیاوي پیغامونه رسوي، یعنی پیغام رسونکي دي. خو د دغو پیغام رسونکو توپیرونه څه دي؟ د دغو دواړو د اندوکراین سیستم او د عصبي سیستم د پیغامونو د کیمیاوي پیغامونو توپیرونه څه دي؟ لومړی زه لیکم درنو زده کوونکو، دې خواته لیکم د عصبي سیستم پیغام کیمیاوي پیغام، البته درنو زده کوونکو، د عصبي سیستم کیمیاوي پیغام د عصبي لیږدونکي یا انتقالونکي په نوم باندې یادېږي. د عصبي لیږدونکي په نوم یادېږي. اوس راځو دې ته چې د اندوکراین سیستم پیغام رسونکی د څه په نوم باندې یادېږي؟ د اندوکراین سیستم پیغام رسونکی د هورمون په نامه یادېږي. یو توپیر درنو زده کوونکو همدا و. یو توپیر د هورمونونو او د عصبي لیږدونکو یا د هغه عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم د پیغامونو ترمنځ یو توپیر همدا و. د عصبي سیستم کیمیاوي پیغام د عصبي لیږدونکي په نوم یادېږي، خو په دې حال کې بیا د اندوکراین سیستم پیغام رسونکی د څه په نوم باندې یادېږي؟ د هورمون په نوم باندې یادېږي. درنو زده کوونکو، کله ناکله یوه ماده تولیدېږي ولې دوه عمله سرته رسوي. کله ناکله یوه ماده تولیدېږي په بدن کې چې دا هم د همدې مسلې پورې تړاو لري، خو دوه ډوله عمل سرته رسوي. موږ لرو اپینفرین. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو، که چیرته دغه اپینفرین د عصبي سیستم لخوا وڅڅول شي، نو دا د عصبي پیغامونو په منځته راوړلو کې رول لري. د خپله اپینفرین یوه ماده ده چې که چیرته د عصبي سیستم لخوا وڅڅول شي، نو دغه ماده عصبي پیغامونه منځته راوړي. خو که چیرته دغه اپینفرین د ادرینال غدو په وسیله باندې وڅڅول شي، نو دلته انسانان تیښتې او جنګ کولو ته اړ وباسي. موږ پوهیږو چې ادرینال غدې یا ادرینال ګلند چې موږ ورته وایو، د خپله د ادرینال غدې د بډوړو په سر باندې شتون لري. نو که چیرته دغه اپینفرین د هغه ادرینال غدو په وسیله باندې وڅڅول شي، نو دا د یو هورمون دنده سرته رسوي. درنو زده کوونکو، انسان تیښتې او جنګ ته اړ وباسي یا یې مجبوروي. خو که چیرته اپینفرین د یوه عصبي سیستم یا د عصبي حجرو په وسیله باندې وڅڅول شي، نو بیا دلته عصبي پیغامونه منځته راوړي.
نو دغه د ځینې توکو یا د ځینو کیمیاوي مادو تولید هم په عصبي سیستم او اندوکراین سیستم کې په مشترک ډول باندې سرته رسیږي چې اپینفرین یوه غټه بیلګه وه. بل توپیر یې درنو زده کوونکو څه دی؟ د عصبي سیستم کیمیاوي پیغامونو او د اندوکراین سیستم د پیغامونو بل توپیر دا دی چې د عصبي سیستم هغه پیغامونه درنو زده کوونکو یا د عصبي سیستم پیغام رسونکي څه وي درنو زده کوونکو؟ چټک عمل کوي او عمر یې کم وي. څه کوي درنو زده کوونکو؟ چټک عمل کوي او عمر یې کم وي. که زه چیرته خطر وینم نو زه د دې خطر څخه ځان لرې کوم. دا ځان چې لرې کوم نو ما چټک عمل وکړه ولې د دې عمر کم دی. یعنې زه نور دا د خپله ځان لرې کولو ته یا د خپله تېښتې ته ادامه نه ورکوم، یا که چېرته زه د یو پدیدې په مقابل کې زه جنګېږم نو د هغه وخت پورې جنګېږم تر څو چې ما ته خطر وي، نوره ادامه نه ورکوم. نو د عصبي پیغام رسونکو یو توپیر د اندوکراین د پیغام رسونکو سره دوهم توپیر دا دی چې د عصبي پیغام رسونکو عمل چټک وي خو عمر یې کم وي، ولی د اندوکراین د پیغام رسونکو هغه عمل آهسته وي، ورو وي، ولی پرله پسې توګه باندې وي، یعنی دوام لري. یعنی عمر یې کم نه دی، عمر یې دوام لري. نو دا یې بل مهم توپیر و. درنو زده کوونکو تاسو ته په انځور کې هم تاسو ته هغه دوه ډوله حجرې راغلي دي. د هدف حجرې همداسې عصبي څڅونکې حجرې، د اندوکراین څڅونکې حجرې دا په انځور کې راغلي دي. درنو زده کوونکو هیلهمند یم چې د انځور څخه به هم تاسو ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو تاسو ته کورنۍ دنده هم سپارم. د تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې په خپل ادبیاتو باندې د عصبي کیمیاوي پیغام رسونکو او د اندوکراین پیغام رسونکو ترمنځ توپیرونه په لنډ ډول په خپل کتابچو کې ولیکئ. د موږ دا لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. سوکاله او ارامه ژوند ولرئ.